خاوند مې د شپې یو شی خوري، ټوله شپه راسره سمې لوبې او نخرې کوي. سلام ګران کتونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او د ځا به وئ. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو باید یادونه وکړم که تر اوسه هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړي ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې د ګونګري نشان باندې کلیک وکړئ. که چیرې نورې کومې پوښتنې لرئ نو کمنټ یې کوئ، دا ویډیو درسره لایک کړئ. مننه. که چیرې غواړئ ټوله شپه په میرمن داسې لوبې وکړئ او داسې نخرې وکړئ چې تاسو هم حیرانه شئ، میرمن مو هم حیرانه شئ، یعنې داسې کوروالی وکړئ تر څو دواړه هم خوند ترې واخلئ. نو دا 3 شیان استعمال کړئ. دا 3 شیانو طریقه جوړولو طریقه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم. د دې لپاره چې د دې 3 شیانو استعمال او خوراک په سم پوه شئ نو ویډیو تر پایه سره وګورئ. د دې لپاره د 3 شیانو ته اړتیا لرئ: 2 دانې کیلې، هګۍ او زیتون. کله چې دا 3 شیان تاسو خورئ او جوړولو طریقه په ویډیو کې درته ښیم، تاسو به ډېر مست وئ، یعنې هم به میرمن درته حیرانوي او هم به تاسو حیران وئ، او ټوله شپه به په میرمن داسې لوبې وکړئ چې ډېر به عجیبه وي. اکثره دوستان غواړي چې زیات کوروالی وکړي، یعنې په زړه کې زور وي خو په کوټه کې زور نه وي. د دې لپاره دوی غواړي چې زیات کوروالی وکړي. که چیرې غواړئ دغه ستونزه مو حل شي نو دا 3 شیان استعمال کړئ. لومړی 2 دانې کیلې راواخلئ، د چاقو په واسطه یې میده کړئ چې کشوغ یې خوړلو ته برابرې شي. د دې سره 3 دانې هګۍ راواخلئ، سپین ترې ایسته کړئ. دغو 3 دانو هګیو څخه زیړ راوباسئ، دا هم د دې کیلو سره یو ځای کړئ. په پای کې 5 زیتون راواخلئ چې بازار کې موندل کېږي. دا زیتون هم ورسره ګډوډ کړئ. 2 دانې کیلې او 3 هګیو زیړ او 5 زیتون 3 وړه ښه سره ګډوډ کړئ چې ګډوډ شي، ښه مخلوط شي. د استعمال طریقه: د سهار په نهار دا شیان خورئ، کوم میکس چې تاسو جوړ کړئ د سهار په نهار یې خورئ. بیا 12 ساعته کولی شئ وروسته تاسو کوروالی درسره کوئ، یعنې چې کله دغه خوراک مو کړ 20 دقیقې وروسته د پاسې شیدې هم نشي جان کړئ تر څو خولې خوند مو بند نه شي. 12 ساعته وروسته کولی شئ تاسو کوروالی ته آماده شئ. دا نسخه تاسو سهار ته ورسوئ، انشاءالله په دې سره به مو ستونزه حل شي. نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې، که خوښه وي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ. دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم